د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، مینه او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو اورېدونکو، نن د ستور مزل په خپرونه کې درته د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 21مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 21مې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځو د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 20مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو اورېدونکو، یوه هیله ورځو له تاسې هم لرم چې دا خپرونه راسره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرېنږدئ. درنو اورېدونکو، تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 20مه برخه کې اورېدلي چې زریافت یو ځل بیا په پټه وویل: په الله سوګند، دا شان او شوکت یوازې پادشاهانو ته ور په برخه کیږي. خو دا خبره په بیګم نجم الدین داسې ولګېده لکه چای چې په غوږو کې سره تیل ورچولی وي. هغه نه خپل ځان ته وکتل او نه خپل شاوخوا ته. سم د لاسه یې زریافته د کوڅیو نه ونیوله. کمبختې، دا مرداره ژبه به دې کله هم بند شي او که نه؟ زریافت د احتجاج په توګه خپل سره د بیګمې تر مخ نور هم راټیټ کړ او ور وړاندې کړ. ټول ویښتان رانه وکاږه، ما هم ووژنه، خو هغه څه چې په غوږ کې اورې او په سترګو یې ویني هغه به هرومرو ترسره کیږي. بیګمې ویښتانو ته یوه جټکه ورکړه او وویل: هغه د مرګ په کنده ولاړ دی او ته وایې چې هغه سلطان دی؟ د سلطان شان او شوکت همداسې وي بیګم صاحبې. ټول ویښتان مې راوکاږه، خدا وایم چې طلا هغه وخت طلا وي چې د اور د بټۍ نه تېره شي. درنې بیګم صاحبې، هغه څه چې زه وینم ستا سترګې کتلی نه شي، هغه لرې چې د خاورو او دوړو کوم غبار راپورته کېږي، د هغې شاته هغه ووینه. د سمندر په غاړه هغه بل لوري ته راپورته شوي شپه او خپله میرزاده چې د سلطان صلاح الدین په شکل خپل اس غلوي او په دښمنانو باندې د تورې ګزارونه کوي. زریافت دا خبرې داسې کولې لکه چې په ریښتونې توګه یې د سترګو پر وړاندې دغه انځورونه تېرېدل. بیګمې ویښتان پرېښودل او زریافت لاندې خواته راپرېوته. زریافتې، له تا نه پناه غواړم. لاندې د محل په دروازې کې امیرزاده صلاح الدین د شاتوري اس نه شاوخوا ګرځېده. بالاخره د هغې مخې ته راغی او ودرېد. سترګې د اس په مخ ورخښې کړې. شاتوري اس هم خپل سترګې په صلاح الدین کې نښلولې وې. صلاح الدین د یوه ساتونکي له لاسو څخه رسۍ په خپلو لاسونو کې واخیسته. پاتې رسۍ د هغه د نور ملګرو په لاسو کې وې. صلاح الدین هغه رسۍ په خپل ښي لاس کې ونیوله. په چپ لاس کې متروکه نیولې وه چې په هوا کې خوځوله او یو ځانګړی اواز یې پیدا کوه. صلاح الدین ساتونکو ته حکم وکړ چې د اس څخه ټولې رسۍ په یو وار پرانیزئ. حکم تکمیل کړل شو. لږه شېبه وروسته اس بلکل ازاده ولاړو. یوازې په غاړه کې یوه رسۍ پاتې وه چې سر یې د صلاح الدین په ښي لاس کې و او په چپ لاس کې متروکه نیولې وه او تاوولی. بیا معلومه نشو چې دې شاتوري اس به څه فکر کړی و چې یو ناڅاپه په دوه پښو ودرېد او په شړهار یې پیل وکړ. خلکو د ویرې چغې کړې. یو شمېر نندارچیان د ویرې څخه لرې وتښتېدل. ګڼ شمېر نر او ښځو د صلاح الدین د سلامتیا لپاره دعاوې کولې. خو صلاح الدین د اس د سترګو سره خپلې سترګې جنګولې وې. تر څو لمحو پورې ټول ولاړ خلک سخت په ویره او طرحه کې وو.
په بلخانې باندې ولاړو وینځو او نورو د محل ښځو په زوره زوره د قرآن کریم آیتونه تلاوت کول. یوازې زریافت ته بالکل په صحیح توګه پرته له کومې ویرې ولاړه وه او بیګم نجم الدین ته یې تسلي ورکوله. بیګمې صاحبې هیڅ اندېښنه مه کوه، امیرزاده ته هیڅ زیان نه رسیږي. ما اس پوی کړی دی، هغې له ما سره ژمنه هم کړې ده چې د امیرزاده ویښته ته به هم زیان نه رسوي. زه خو هلته د اس د پوهولو لپاره ورغلی وم چې داروغه ونیولم، خو ته پوهېږې چې زه غله نه یم. که ما دا اس پټ کړی هم وای نو څه به مې پرې کړي وه؟ زما په کوټه کې خو ایله په ایله 4 کټونه هم نه ځایږي. دا کم وخت اس به مې چېرته تاړه؟ بیګم نجم الدین ته هره شیبه غوسه او قهر راته، خو غوږ یې د زریافت خبرو ته نیولی و او سترګې د صلاح الدین په لور وې. اس په خپلو 4 پښو داسې ارام ولاړو لکه د مداري په مداریتوب کې چې د هغه بیزو د هغه د لختې د ویرې نه نیغه و ارامه ولاړه وي. کله چې بیګم نجم الدین د هغې د خبرو نه ستومانه شوه نو سم د لاسه یې د دعاګانو سلسله بنده کړه او په زریافت یې راوګرځېده. په ژبه دې چینجي ولګېږه، کمبختې د یو څو لمحو دپاره دې دا مرداره ژبه نشي بندولی. الله تعالی دې نه کړي که از زما په زوی باندې ناڅاپي حمله وکړي نو بوټي بوټي به دې کړم. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 20مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 21مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. زریافت یې په ډېر درنښت سره په خپله سینه لاس کېښود او ځواب یې ورکړ: درنې بیګمې، زما دعاګانې قبولې شوي دي. په الله سوګند چې هیڅ به هم ونه کړي. زه درواغ نه وایم، ما پوخ کار کړی دی. تر هغه چې اثر نو خوځولی او زما خبره یې منلې نه ونو ما هغه آرام پرې نه خود. ما اس ته په ښکاره توګه ویلي دي چې امیرزاده په اسمان کې سلطان جوړ شوی دی. انجلۍ چوپ شه، الله تعالی دې درته مرګ راولي. بیګم یې د صلاح الدین په اس باندې سترګې نښلولې وې. ویې ویل: ګوره چې هغه ظالم څه ډول نخرې کوي، هسې نه چې بیګمې صاحبې زما په خبره باور وکړه، همدا اوس به یې اس غلام شي. ته خو ورته وګوره. د زریافتې په خبرو کې دومره باور او اعتماد چې د راتلونکي هرې خبرې او پیښې څخه خبره وي. د زریافتې خبرې لا ختمې شوې نه وي چې اس بیرته خپله دواړه مخکنۍ پښې لاندې کړي او په 4 واړو پښو په نورمال توګه ودرېد. زریافت چغې کړې: ګوره بیګم صاحبې، نه مې وویلې چې اس به ارامېږي؟ څنګه چوپ او ارامه خوله ولاړ دی؟ اس نه یوازې چوپ ولاړو بلکې دومره په ادب تر سترګو کېده لکه یو کوچنی شاګرد چې د استاد په مقابل کې په ادب سره ولاړ وي. د نندارچیانو سترګې د حیرانتیا نه وازې پاتې شوې وي. د چوپتیا او ویرې فضا نوره ختمه شوې وه او هر چا د خپل فکر او خیال په مطابق وړاندوینه کوله. یو کس په خپله تبصره کې وویل: دې ته شاهي راهب وایي. لومړی یې څومره ټوپونه وهل او نخرې کولې او اوس لکه د لمدې پیشو په څیر چوپ ولاړ دی. یو بل د لرې ځایه راغږ کړ: وروره، زما د خولې خبره دې وکړه. د راجاګانو پاچاهانو تر مخه پالتو زناور خو پرېږده چې ځنګلي زناور حمله کوي تر ځان لاندې کوي. تاسو به د سمرقند د پاچا کیسه نه وي اورېدلې؟ د کیسې په نامه 2-3 کسان نور هم متوجه شول. وروره موږ ته هم د سمرقند د پاچا کیسه واوروه. د هغه سره څه پیښه شوې وه؟ د کیسې کوونکي تر څنګ یوه کوچنۍ ډله راټوله شوه. هغه په پوره فخر سره خپل سر راپورته کړ، خپل ستونی یې پاک کړ او بیا په جګ اواز سره وویل: د سمرقند د پاچا کیسه هم ډیره حیرانونکې ده. که یې ووایم نو حیران به پاتې شئ. زه چې اوس هم د دې کیسې په اړه فکر کوم نو ویښتان مې د ویرې راپورته شي.
د سوځېدلي زړه یو بل کس پرې راغږ کړ. کیسه کوي او که نه هسې ماشي په هوا کې الوزوي. کیسه ویونکی لږ څه قهرولی شو. ویې ویل که زه ماشي زغلوم نو تاسې بیا ورځئ خپل کار کوئ، د سره کیسه نه کوم. یو بل نندارچی سمدستي په منځ کې راولوید. وروره کوم لیونی به وي چې د داسې کیسې په منځ کې راپرېوځي؟ ته خو یو ځل خپله کیسه شروع کړه، موږ ټول ورته غوږ یو. بلې درنو اورېدونکو، هو خبره خو همداسې ده که نه؟ د کیسه ویونکي سینه ارته شوه. معلومه نه ده چې دغه ډول پاگل خلک د کومه را پیدا کیږي. پرېږده یاره، خاورې پرې واړوه، خپله کیسه وکړه. د کیسه ویونکی نور هم خوشحاله شو. څلورو خواو ته یې داسې وکتل لکه خیرات ورکوونکی چې خیرات ویشي. بیا یو ځل خپل ستونی پاک کړ او ویې ویل نو زما دوستانو، دا د هغه پادشاه کیسه ده چې د سمرقند پادشاه و. راټولو شوو خلکو هغه ته په حیرانتیا سره کتل. ښه نو د خبرو اوږدولو ته څه اړتیا ده؟ نیغ په نیغه خپله خبره وکړه او ووایه چې دا د پادشاه سمرقند قیصه ده. په خلکو به بده تمامه شوې وه، خو هیچا هم څه نه ویلي. هغوی وویرېدل چې هسې نه چې د کیسه کوونکي یو ځل بیا د کیسې کولو نه شاته نشي او دوی د سمرقند د پادشاه د کیسې د اورېدلو نه بې برخې نشي. هغوی په ډېره ناکرارۍ سره ولاړو او د هغه خولې ته یې کتل او غوښتل چې اوس هغه خپله کیسه پیل کړي، خو هغه چوپ لکه د بت په څیر ولاړو. په راټولو شوو خلکو کې نارامي را پیدا شوه او هغه لومړی کس چې کیسه ویونکی یې اعتراض کړی او کیسه ویونکي یې په غوسه کړی یو ځل بیا رامخته شو او خپله توره ژبه یې پرانیستله، خو په پټه خوله یې د یو بل ولاړ کس سره خبره وکړه. وروره لږ مخته ورشي چې وګورئ چې مار خو به نه وي خوړلی. څنګه چوپ ولاړ دی اوس؟ نه، هغه مار نه دی خوړلی، خو هڅه کوي چې د کیسې کړۍ یو د بل سره یو ځای کړي. په همدې وخت کې کیسه کوونکي راغږ کړ. ورونو، موږ تر کومه ځایه پورې رسېدلي یو؟ چیرې رسېدلي یو؟ د راټولو شوو خلکو څخه یو په لوړ اواز سره وویل تر اوسه تا د خپلې خبرې لومړۍ جمله هم نه ده تکمیل کړې. کیسه ویونکی وویرېد او د شرم احساس یې وکړ. دا کیسه څه داسې عجیبه او غریبه کیسه ده چې زه یې د کړیو په راوځای کېدو کې ونه ختم. یو بل کس پرې د لرې څخه راغږ کړ. د الله لپاره له کړیو نه یې وکاږه او خپله کیسه وکړه. یو بل وویل د فکر خبره ده. آیا دا ټول خلک د دې لپاره راغلي دي چې امیرزاده او شاه تورې اس د لوبې ننداره وکړي او که د دې لپاره راغلي دي چې د سمرقند د پاچا کیسه واوري؟ یو شمېر خلک په خپل ځان کې دومره ورک کېږي چې د نورو د احساساتو خیال هم نه ساتي. هغه ولاړ خلک د امیرزاده او شاه تورې اس ترمنځ د لوبې د آخري نندارې لپاره ناکراره وو. خو د بل اړخه هغه د کیسې ویونکی شخص چې هسې په هسې خبره اوږدوله. د دې نه وروسته یې دغه راټول شوي خلک په یوې او بلې خبرې کې راونغاړل. په اصل کې خبره دا وه چې اوس د شاه تورې اس کیسه دومره اوږده خبره نه وه. داسې وګڼئ چې دا د یو ضرب المثل عملي تشریح کول وو. د سمرقند پادشاه کیسه څه داسې وه. په هغه وخت کې پادشاه په خپل پایتخت کې چې نوم یې سمرقندو یو ځناور بڼ جوړ کړی و. د ځناور بڼ د شاه خپل شخصي ملکیت و، خو د خالی یا شنبې او یکشنبې په ورځ به یې د عامو خلکو د سیل او تفریح لپاره آزاد پرېښود.
په دې توګه داسې یوه ورځ راغله چې یکشنبې ورځ وه، په داسې حال کې چې نر او ښځې، کوچنیان او غټان ټول د ځناورو بڼه په مختلفو پنجرو کې د بندو مرغانو او حیواناتو په سیل کولو بوخت وو. نو په دې وخت کې د ساتونکو څخه یوه غلطي شوې وه او د زمري د پنجرې دروازه ترې پرانستې پاتې شوې وه او یا هسې اتفاقا دروازه نه وه تړل شوې. زمری په پوره خوشحالۍ سره بیرون راووت او یو چمن کې د لمر د وړانګو څخه د ګټې اخیستلو لپاره آرام څملاست. په څو لمحو کې دا خبر خپور شو او وویل شول چې زمری د خپلې پنجرې څخه راوتلی او په میدان کې ګرځېږي. بس د خلکو ترمنځ ګډوډي را پیدا شوه. هیچا به بل ته نه کتل. خلکو خپلې څپلۍ او پڼې تر شا پرېښودل او په منډه د هغه ځایه د وتلو په هڅو کې وو. ښځې دومره ورخطا شوې وې چې د ورخطایۍ له لاسه یې خپل کوچني ماشومان هم هیر کړل. هرې لوري ته چې د تېښتې لار پیدا کوله هماغه لوري ته تښتېدل. په لږه شېبه کې ځناور بړ د خلکو څخه خالي شو. د ځناورو د ساتونکو هم ورځ ترخه شوې وه. مشران یې په خپلو کوټو کې پټ کېناستل او وړو ملازمینو ته یې حکم وکړ چې زمری ونیسي او بیرته یې خپلې پنجرې ته بوځي. تر ټولو زیات مصیبت هغو ته تر مخو چې ځناورو ته به یې غوښې ورچولې. زمریان او لیوان د هغو سره اموخته شوي وو. هغه به د ځناورو پنجرو ته هم ورننوت، خو هغه وخت ځناور هم مجبور وو. د غوښې د ورچولو سره د هغوی اموخت یا د مجبورۍ له کبله وو، ځکه هغه وخت به ځناور د خپل وقار په خاطر څه نه ویل او مخ به یې بلې لوري ته کاوه. خو اوس د یو آزاد او خپلواکه زمري سره مخ کېدل وو. هغه ته نه د غوښې د ورچولو څه فکر وو او نه د غوښې د خوړلو اندېښنه وه. د هغه تر مخه تر لرې لرې پورې انسانان او حیوانات وو او هر وخت یې کولی شو چې یو نه یو د خپل ځان لپاره غواړه ډوډۍ وګرځوي. د زمري په اړه ویل کېږي چې د ډېر پاک طبیعت خاوند دی. د اوسۍ نه پرته په لاندنۍ کمزورو باندې سختې حملې کوي. خو دا زمری په دې وخت کې د ضرورت نه زیات شریف معلومېده. تر لږې شېبې پورې په چمن کې د څملاستو وروسته یې طبیعت دروند شو او د ځناورو بڼ څخه بیرون راووت. اوس نو توپان جوړ شو. خلکو دوکانونه پرېښودل او په تېښتو شول. د ټانګو او غویي ګاډو خاوندان هم په تېښته شول. سپرلۍ همداسې په ګاډیو او ټانګو کې بندې پاتې شوي او د خپلو ګاډیو په باڼسونو یې خولې لګولې وې. د زمري د راوتلو خبر لکه د اور په څیر په ټول ښار کې خپور شو. کوڅې او بازارونه وران ویجاړ وګرځېدل. بالاخره دا خبره د شاه تر غوږ هم ورسید او ورته وویل شول چې ستا د ځناور بڼ زمری په بازار کې چکر وهي او که ژر تر ژره تر کنټرول لاندې را نه وستل شي نو شونې ده چې ځنګل نه به مخه کړي او بیا به هره ورځ او هره شپه انسانان ښکار کوي. ویل کېږي چې شاه ډېر په قهر شو. د هغه په اړه هم مشهوره شوې وه چې د ځوانۍ په وخت کې د زمریانو 2 بچي ساتلي وو. د هغوی په غاړه کې زنځیرونه وو او پادشاه به هغوی د زنځیرونو څخه نیولي وو او په باغ کې به یې له ځانه سره ګرځول. په هر صورت د سمرقند پادشاه سم د لاسه اس راووخت. د یو اړخه ساتونکي د پادشاه د اس د راوړلو لپاره ولاړه او د بل اړخه شاه هم خپل ځان په وسله سمبال کړ او د اس د رارسېدو سره سم په اس پور شو او د زمري په تعقیب پسې روان شو. زمری په ګرځېدو کې د یوه کوهي غاړې ته راغی. د دې کوهي په غاړه د اوبو د رایستلو لپاره یوه ګرارۍ هم وه. په دې سیمه کې به کوهیان ډېر ژور وو. یو شمېر خلک وایي چې زمري لومړی کوهي ته وکتل خو د ژوروالي له مخې ورته څه د سترګو نه شول نو په زوره وغړمبېد او د کوهي په غاړه یې سر کېښود. ډېره زیاته ګرمي وه او زمری د سر ایښودلو سره سم په یخه ځمکه ویده شو.
دا هغه وخت چې د سمرقند پادشاه د زمري په تعقیب پسې ان دغه کوهي ته هم رسېدلی و. زمري د است قدمونو د आवाज د اورېدو سره سم خپل سترګې پرانیستي، ویې کتل، خو شاید چې هغه د بېخوبۍ اغېز پرې زیات و. بیرته یې سترګې پټې کړې او ویده شو. د شا سره یوازې 2 کسه ساتونکي وو، یو د سمرقند سپهسالار او بل غلام. اوس نو د زمري او د هغوی ترمنځ یوازې 30 فوټه واټن و. سالار توره راوویستله او د زمري د وژلو په لور روان شو، خو شاه هغه منع کړ. شاه د خپل محل څخه د روانېدو مخ ته حکم کړی چې زمری دې د هغې په پنجرې کې واچول شي. د پنجره به یوې لوري او بل لور ته د زمري د راوړلو لپاره استعمالېده. دا پنجره د شا تر شا راوستل کېده. تر دې وخته پورې دا پنجره هم راورسول شوه. شاه د پنجرې راوړونکو ته حکم وکړ چې دروازه یې پرانیزي او د زمري مخې ته یې ورنږدې کړي او تر هغې دې ورنږدې کوي تر څو چې د کوهي اخري غاړې ته نه وي ورسېدلی. شاه هملته په اس ناستو او غږ یې کاوه چې ورځه ګلاب زویه، خپلې پنجرې ته ورشه. شاه د دې زمري نوم ګلاب ایښودلی و او ډېر وخت به د زمري سره د ساتیرۍ لپاره ځناور بړ ته ورته او یا به یې د زمري پنجره هلته محلته راغوښتله او هملته به یې ورسره ساتیري کوله. په همدې خاطر ورسره زمری مخته شوی و. د شاه په غږ باندې زمري خپل څټ راپورته کړ. د دواړو سترګې یو د بل سره ولګېدې. زمری د خپله ځایه پورته شو او په پنجره کې ورننوت. د ورننوتلو سره سم ساتونکو د پنجرې دروازه بنده کړه. اوس نو تاسو دې ته د سمرقند د پادشاه خوشبختي وایي او که د زمري د طبیعت د پاکۍ نوم ورکوئ چې هغې د پادشاه حکم ومانه. بیا دا پیښه دومره مشهوره شو چې یو ضرب المثل ترې جوړ شو او د هغه وخت رئیسي په هر ځای کې بیانېږي. دا د هغه کیسې لنډیز و چې کیسه ویونکي په ډېر ادب بیانوي. د کیسې د بیانولو وروسته ټولو خلکو ورته لاسونه وپړکول او په راټولو شوو خلکو کې شور او غوغا جوړه شوه. منډې منډې، وینیسئ اس امیرزاده له ځانه سره والوزوه. نه، امیرزاده اس له ځانه سره والوزوه. منډې کړئ او خپل امیرزاده خوندي کړئ. په بالخانې باندې ولاړو خلکو هم شور او غوغا جوړه کړې وه. بیګم نجم الدین د خپل غم له لاسه خپل ویښتان شکول. زریافته خجالت ولاړه وه. اوښکې بالکل وچې شوې وې. هغې د بیګمې تر مخ څه ډول وعدې کړې وې. نورې وینځې راغلې او بیګمه یې سنبال کړه. زریافت چوپ شوی وه. چیرې دربار او چیرې صلاح الدین. اوس نو د والي د محل خلکو ته د بیګمې په اړه اندېښنه پیدا شوې وه. یوه غږ کړ چې والي راوغواړئ. بل وویل هغه په جومات کې دی، خو د هغه ځایه دربار ته ولاړ. زریافته له خجالته وچه کلکه ولاړه وه. یو غلام ته یې وویل چې لومړی جومات ته ورشي، که چیرې هلته والي نه و نو بیا دربار ته پسې ورشي او له ځانه سره یې راولئ. غلام هغه لوري ته منډه کړه. زریافت یو بل غلام د حکیم صاحب پسې ولېږه. حکیم صاحب هم په یوه منډه راغی. د بیګم نبض یې وکتلو، بالکل صحیح و. هغه غلام چې ورپسې ورغلی و هغه حکیم ته ویلو چې محترم والی مو هم راغوښتی دی، کیدای شي چې هغه یې مړی وګوري. حکیم د دې خبرې په اورېدو سره ډېر ورخطا شوی و. د هغه ځای د محل نه دومره لرې نه و، خو له یوه اړخه د کمزورتیا له مخې او د بله اړخه د بیګمې د دې ناڅاپي ناروغتیا له مخې دومره دروند شوی و چې په لاره کې د تللو توان له لاسه ورکړی و. په دې خاطر غلام د خپل ځان سره په کشولو راوست. حکیم چې کله د بیګمې صاحبې په نبض لاس کېښود نو ویې کتل چې هغه د روغ رمټو خلکو د نبض په څیر په پوره مستۍ کې ده. د الله شکر یې وکړ او د دوایي یوه څمڅۍ د هغې په خوله کې په زوره ور واچوله. د حکیم صاحب فکر صحیح و. د کومې فوري صدمې له مخې د بیګمې د اعصابو باندې ناوړه اغېز شوی و او نیمه بېهوشي پرې راغلې وه. وینځې ترې چارچاپېر ولاړې وې او د هرې ژبې نه د الله شافي الله کافي اوازونه راوتل. څو لمحې وروسته بیګمې سترګې پرانیستې
او حکیم الله کول چې بیرته ستون شو. د بل اړخه میرزاده چې څو لمحې د اس د سترګو سره خپل سترګې جنګولې، د هغې وروسته یې ساتونکو ته حکم وکړ چې د اس ټول سامان راوړي. ساتونکي وویل چې سلطان دا اس د خپل ځان لپاره خوښ کړی او ډېر ښایسته رکاب او زین ورته جوړ کړی، خو هغه ټول سامان څنګه چې دی هماغسې پروت دی، ځکه چې اس هیڅوک ځان ته نه پرېږدي. امیرزاده صلاح الدین اصرار وکړ او هغه سامان یې ټول پرې راوغوښت. د سامان د کتلو سره سم اس یو ځل بیا په دوه پښو شو او ټوپونه یې پیل کړل. صلاح الدین مجبور شو چې د خپله کوره سامان راوغواړي. د دې سامان په کتلو سره اس هیڅ ډول عکس العمل ونه ښوده. په اس یې ذهن وتړه او د اس نه یې هغه آخري رسۍ هم پرانستله او د الله تعالی نوم یې واخیست او په یوه ټوپ په اس سپور شو. لا تر اوسه یې په اس ځان پوره نه و تکیه کړی چې اس په مستۍ کې راغی او د سترګو په رپ کې د میدان نه غایب شو. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 21مه برخه. دا چې په راتلونکي 22مه برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. آیا دا شاتوری اس به صلاح الدین کنټرول کوي شي او که نه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکي برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل او زما ګران همکار چې د تخنیک په چارو کې را سره مالتیا کوي عبدالله بصیر له تاسې څخه اجازه غواړو. تاسې چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ دواړه هم در سره په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.